السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بایاست. راځو د نن سبق چې د هغه د انګریزي بنیادي پریزل وربز دی. دا پریزل وربز انګریزي ډېر مضبوط دی. د چا چې دا بنیادي پریزل وربز زده یي د هغوی انګلیش ډېر اډوانس دی. راځئ دا راسره زده کړئ. معناوې جملې به هم درته وایم، جملې به هم پر جوړوم. لوک اف، سرچ بار، معنا په یې پسې ګرځېدل. He is looking up for someone. دی په یو چا پسې ګرځي. Look in, visit، دوره کول، ورتلل. They didn't allow us to look in the semi-final یا in the meeting. دوی موږ ته اجازت نه کړه چې موږ میټینګ له ورسو. Look out، be careful، احتیاط کول. You should look out while driving the car. ته باید احتیاط وکړې کله چې موټر چلوې. Look for، try to find، کوشش کول چې پیدا کړې. د شي د پیدا کولو کوشش کول. I am looking for a new job، for a good job. زه په یو ښه کار پسې کوشش کوم چې پیدا کړم. Look after، care for، پام پر کول. You should look after for my car. ته باید زما پر موټر باندې پام وکړې. Look on، consider، غور کول. You should consider، you should look on this matter. ته باید پر دې ستونزه یا مسله باندې غور وکړې. Look into، investigate، تحقیق کول، پلټنه کول. We should look into this incident. موږ باید په دې پیښه کې تحقیق وکړو. Look ahead، plan for the future، د روان وخت لپاره پلان جوړول. Nowadays I am looking ahead، نن سبا زه د روان وخت لپاره پلان جوړوم. Look like، be similar to، یو چا ته ورته سوی. He looks like his father، دی خپل پلار ته سوی دی. Look at، see، کتل، ورته کتل. Please look at the boat، دا یو مشهوره جمله ده چې استاد شاګردانو ته وایي چې مهرباني و بوټ ته وګورئ. Look back، پریزل ورب. Look back، review the past، د تیر وخت پر تیر وخت باندې نظر اچول. We should look back for a while، موږ باید د یو ګړي دپاره پر تیر وخت باندې نظر واچو. Look down، overlook، په کم نظر چاته کتل، په سپکه کتل. We should not look down to anyone، موږ باید چې هیچ چاته په کم نظر نه وګورو. مننه ګرانو شاګردانو، دا و زموږ د نن سبق. که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، کمنټ کړئ، تھینک یو ولیکئ.